بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا د سیم فاینل ته وتلو مبارکي ټولو هیوادوالو ته. غوښتل مې یو وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې م همیش یاد ساتلي وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم و، خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې دغه ځای ته را رسولي وو. همیش مو مونږ ته د خپله دعاګانې کړي دي، دعا کې مو یاد ساتلي وو. او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې ده مهمه لوبه ده، سیم فاینل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. او خدای نخواسته چا په زړه کې داسې څه خبره را نشي، داسې چا نه تکبر ونشي، غرور ونشي. او انشاءالله د مونږ به کوشش هم دی، ټولو لوبډلې به کوشش هم دی چې په میدان کې 100% نه 200% خواري محنت وکړو او دغه بریاوې خپل هیواد ته راوړو. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې په هر منځ کې، هر مانځه کې خپل اتلان دعاګانو کې یاد ساتئ، نفلونه کړئ او ذکرونه کړئ دغه وخت کې، ځکه په دې وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو تاسو دعاګانو ته، ستاسو سپورټ ته. نو انشاءالله په میدان کې به زمونږ پوره کوشش وي. نو غوښتل مې یو وړه دغسې ویډیو در سره شیر کړم تر څو مونږ وکولی شو چې نورې لوبې هم وګټو او مخکې لاړ شو. نړۍ مننه. خدای مو چې هر چیرته یاستئ خوشحاله او کامیابه لره.